د یوسف علیه السلام قصه چې دی هغه موږ ټولو ته معلومه ده چې هغې سره خپلو وروڼو چې د پلار نه پیدا و بغض یې ورسره وکړو، کینې یې ورسره وکړه، حتی د هغې د قتل اراده یې وکړه. بعض ویل چې نه دا کوهي ته ګزار کوي. یوسف علیه السلام کوهي ته لاړې، غلام شو، خرڅ شو، بیا چې دی هغې باندې تهمت ولګېده د زنا. هغې نه وروسته چې دی هغه جیل ته لاړې او د دې ټولو مصیبتونو نه بعد چې دی یوسف علیه السلام د مصر په خزانو باندې خزانچی مقرر شو. نو آیا ته دا فکر کوې چې یوسف علیه السلام ته دا هر څه په دومره اسانۍ سره میلاو شو؟ د هغې نه حریت واغستلی شو، هغه غلام کړی شو، د هغه د قتل اراده وشوه، هغه چې دی خرڅ کړی شو، هغه جیل ته لاړی، په هغې باندې د زنا تهمت ولګولی شو. د دې ټولو مصیبتونو باندې یوسف علیه السلام صبر وکړه او خپل رب ته رجوع وکړه. نتیجې څه شوه؟ د مصر بادشاهت هغې ته میلاو شه او هغه ورونه چې دې سره زیاتی کړی و، ظلم یې کړی و، هغه راځي و دې ته محتاجه کېږي او دی د رب العالمین دپاره بخي. په دې قصه کې چې دی یو عجیب درس دی زموږ دپاره. که چېرته ته لوی مقام غواړې نو دا هر څه دومره په اسانۍ سره نه میلاویږي. په دې کې به ته قرباني ورکې، په تا باندې به سختې راځي، مصیبتونه به راځي، خلک به بغض کوي، کینه کوي، ستا د ناکامولو کوشش به کوي، هر قسمه حربې به استعمالوي خپل پردي، خو ستا نیت به صفای او خپل رب ته به چې دی همیشه په ټولو حالاتو کې رجوع کوې، نو بیا چې دا کامیابي ستا په مقدر کې ده.